پخوا زمانه کې په یوه لرې او شنه کلي کې یو بزګر له خپلې مېرمنې او یوې کوچنۍ لور سره اوسېده. د دوی ژوند ساده خو په خوشحالۍ او مینه تېرېده. د بزګر لور ډېره مهربانه، هوښیاره او د ښو اخلاقو څښتنه وه. د کلي خلکو به ورسره مینه کوله، ځکه چې هغې به د هر چا مرسته کوله. کله چې نجلۍ 10 کلنه شوه، مور یې ناروغه شوه او له څو میاشتو ناروغۍ وروسته وفات شوه. د مور له مړینې وروسته د نجلۍ ژوند بدل شو. پلار یې د کور د چارو او د لور د پالنې لپاره له بلې ښځې سره واده وکړ. نوې ښځې 2 لوڼې لرلې چې دواړه له خپلې مور سره ډېرې نازولې وې. په لومړیو ورځو کې هر څه ښه و، خو کله چې د نجلۍ پلار د کار لپاره لرې سیمو ته تلو او بیا به ستړی کور ته راستنېده، ناسکې مور ورو ورو خپل اصلي خوی ښکاره کړ. هغې به خپله ناسکه لور په سختو کارونو بوخته ساتله، خو خپلې لوڼې به یې د کور په غوره ځای کې ناستې وې. هر سهار به لا د لمر له راختو مخکې ناسکه لور پاڅېده. لومړی به یې تنور بل کړ، بیا به یې اوړه میده کړل، ډوډۍ به یې پخه کړه، د کور انګړ به یې جارو کړ، اوبه به یې له لرې چینې راوړې او بیا به یې څاروي سرولو ته بوتل. هغې به ټوله ورځ کار کاوه، خو بیا به هم ناسکې مور ورته ویل ته هیڅ کار سم نشي کولی. د ناسکې مور لوڼو به هم د خپلې مور په شان چلند کاوه. کله به یې پر نجلۍ ملنډې وهلې او کله به یې خپل کارونه هم پرې کول، خو نجلۍ به تل د خپلې مرحومې مور خبرې یادولې. مور به یې ویل لورې، که هر څومره سختي در باندې راشي، خپل ښه اخلاق مه پرېږده. الله پاک د صبر کوونکو مل دی. یو ورځ ناسکې مور په غوسه شوه او ویل نن به د غره تر شا لوی ځنګل ته ځې، هلته به لرګي راټول وې. تر ماښامه به نه راګرځي چې یو لوی بار لرګي دې نه وي راوړی. نجلۍ سهار وختې روانه شوه. لاره اوږده وه او د غرونو تر منځ تېره شوې وه. کله چې ځنګل ته ورسېده، یو زوړ سپی یې ولید چې پښه یې ټپي وه. نجلۍ خپل دستمال وشلاوه او د سپي پښه یې وتړه. لږ وړاندې یو وچه ونه په باد کې کږه شوې وه. نجلۍ څو ډبرې ورته کېښودې چې ونه لویږي. وروسته یوې ویالې ته ورسېده. هلته یوه کوچنۍ مرغۍ په اوبو کې بنده شوې وه. نجلۍ مرغۍ وژغورله او ازاده یې کړه. د ورځې په پای کې یوه بوډۍ ښځه ورته مخې ته راغله. بوډۍ ډېرې زړې جامې اغوستې وې او ستړې ښکارېده. هغې وویل لورې، زه وږې یم، څه خواړه لرې؟ نجلۍ خپله یوازینۍ وچه ډوډۍ راویسته او نیمه یې بوډۍ ته ورکړه. بوډۍ ډېره خوشحاله شوه او ویل ته د سرو زرو په شان زړه لرې، د نیکۍ اجر به دې خامخا دررسېږي. هغې نجلۍ خپل کور ته بوتله. کور یې له بهره زوړ معلومېده، خو دننه ډېر ښکلی و. بوډۍ هغې ته خواړه ورکړل او د شپې لپاره یې ځای ورکړ. سهار یې د رخصتۍ پر مهال 3 صندوقچې مخې ته کېښودې. یوه لویه، یو منځنۍ او یو کوچنۍ وه. بوډۍ وویل هره یوه چې غواړې غوره یې کړه. نجلۍ د ادب له مخې کوچنۍ صندوقچه واخیسته او ویل همدا راته بس ده. کله چې کور ته ورسېده او صندوقچه یې خلاصه کړه، نو ټول حیران شول. صندوقچه له سرو زرو، ملغلرو او قیمتي ګانو ډکه وه. ناسکې مور چې د هر څه ولیدل، د تمې سترګې نورې موغټې شوې. هغې سمدستي خپله مشره لور هماغه ځنګل ته ولېږله. خو مشره لور نه له سپي سره مرسته وکړه، نه مرغۍ وژغورله او نه له بوډۍ سره ښه چلند وکړه. کله چې بوډۍ 3 صندوقچې وړاندې کړې، هغې تر ټولو لویه صندوقچه غوره کړه. هغې په لاره کې د صبر توان هم ونه کړ او صندوقچه یې پرانیسته. ناڅاپه ترې لوګي 2 یا وچې ډبرې راوتلې. کله چې کور ته ورسېده، صندوقچه یوازې له خاورو ډکه وه. ناسکې مور ډېره غوسه شوه او کشره لور یې هم ولېږله، خو هغې هم همداسې ناکامي ولیده. ورو ورو د کلي خلکو د مهربانې نجلۍ په اړه ډېرې ښې خبرې کولې. د هغې د ښه نوم اواز نورو کلیو ته هم ورسېد. په یوه نږدې کلي کې یو نیک، هوښیار او شتمن ځوان اوسېده. کله چې د نجلۍ د ښو اخلاقو، صبر او مهربانۍ په اړه واورېدل، د هغې د لیدو لپاره راغی. ځوان د نجلۍ له چلند څخه ډېر متاثره شو. هغه ولیدل چې نجلۍ د شتمنۍ له امله نه، بلکې د خپل پاک زړه له امله د خلکو په زړونو کې ځای لري. څو ورځې وروسته یې د واده غوښتنه وکړه. د کلي مشرانو هم د دوی ستاینه وکړه او ډېر ژر یې واده وشو. نجلۍ د خپل نوي ژوند په پیل کې هم خپله مهرباني هېره نه کړه. هغې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوله، یتیمانو ته به یې خواړه ورکول او د ناروغانو پوښتنه به یې کوله. کله چې ناسکې مور ولیدل چې د هغې ناسکه لور د ښه اخلاقو له امله دومره عزت او خوشحالي ترلاسه کړې، نو په خپلو تېروتنو پښیمانه شوه. هغې یوه ورځ د نجلۍ کور ته لاړه، اوښکې یې تویې کړې او ویل لورې، ما پر تا ډېر ظلم کړی دی، که بښنه راته وکړې خوشحاله به شم. مهربانې نجلۍ موسکا وکړه او ویل زه له ډېر پخوا تاسو بخلي یاست. ناسکې مور د خپلې ناسکې لور د لوی زړه په لیدو نور هم شرمېدلې شوه. له هماغې ورځې وروسته یې خپل چلند بدل کړ او له ټولو خلکو سره یې په مینه ژوند پیل کړ.
سبق: صبر، مهرباني، رښتینولي او ښه اخلاق انسان لوړ مقام ته رسوي، خو ظلم، کینه او طمع تل د شرمندګۍ سبب ګرځي.